بسم الله الرحمن الرحیم. دی ویډیو کې به ان شاء الله نیو ګروپس وایو چې هغه ته وایي چارت اینڈ سپارک لاینز ګروپس. دغه دوه به ان شاء الله وایو. انټروډکشن به کوو، دوه اگزامپل به ان شاء الله درکوم او نور به ان شاء الله نیکست منګه چارت کې ډېر زیات ویډیوز کوو ځکه چې دا مهم کمانډ دی او ډېر زیات یوزیج لري. زه راغلم مایکروسافټ ایکسل ته او انسرټ دې کې موږ سره چارټس او سپارک لاینز دوه ګروپونه موجود دي. چارت وایي جدول ته. چارت څه دپاره استعمالیږي؟ چارت is used for to show numerical data in graphical form. numerical data په graphical شکل باندې ښودلو دپاره چارتس استعمالو. به چارتس کې هم مختلف قسم او مختلف ډولونه موجود دي. کالم، لاین، پای، بار، ایریا، سکیټر، ادر چارتس. او همدا شان لاین، کالم، وین لاس دغه د سپارک لاین ویلی شي. خو دا به انشاءالله سټیپ بای سټیپ وایو چې څه دپاره استعمالیږي او څه دپاره موږ دا یوز کوو. چارت مثال به تاسو کرکټ کې هم کتلی وي چې مثال په طور باندې یو بیټسمین وي، هغه کس څومره سکور کړي دي په څومره بالونو باندې، څومره فوري وهلي دي او څومره سکسې وهلي دي. همدا شان په هغه کې دا هم وي چې یو ټیم وي فار ایگزامپل، هغه ټیم څو وکټې په څو رنزو کې تللی وي، هغه ګراف دغه شان لاین کې تللی وي. بل ټیم والا هم چې اوس فی الحال لګیا وي هغه هم تقریبا تر یو حده پورې رسیدلی وي، ډېر بالونه ورته پاتې وي، دومره رنزونو کې د دې دا وکټې وي، دومره رنزو کې د دې دا وکټې وي، یا په دومره رنز کې د ده دا وکټه فال شوې وه، غورځېدلې وه. همدغه شان هغه ګرافیک په هغه کې راغلی وي. یا د دې مثال دا هم دی. مثال په طور باندې دلته رالم کمپیوټر ته او ما په دې باندې رایټ کلیک وکړو، پراپرټي ته رالم. نو دې کې موږ ته وایي چې یوز سپیس او فری سپیس. دا موږ سره یوز سپیس دی چې کوم موږ استعمال کړی دی ډیټا لرو، او دا موږ سره فری سپیس دی. فری مطلب چې کوم خالی سپیس وي دومره موږ سره خالی سپیس دی. نو دې کې اوس موږ ته ډېر په اسانۍ سره ښکاري چې زیات یوز شوی دی او کم فری پاتې دی. او همدا شان دغه هم موږ سره د ګرافیک په شکل باندې شو کېږي چې دومره مثال په طور باندې ډک دی او دومره تش دی. نو دا هم موږ سره چارت دی. دا موږ سره پای چارت دی. که تاسو دلته وګورئ دې کې موږ سره مختلف قسمه چارټونه موجود دي. ګوره زه بار چارت ته راځم، هغه موږ سره بار چارټ و. پای ته راشم، بل موږ سره پای چارټ و. صحیح شوه؟ زه دلته اگزامپل در کوم. دغه معلومات ما ورته ولیکو. زه به دا ورته انتخاب کړم، انسرټ. زه غواړم چې له دې څخه کالم چارټ جوړ کړم. زه لاین هم جوړولی شم، پای وغیره هم جوړولی شم، خو دې دپاره به موږ کالم ته راځو. هرې ډیټا دپاره خپل خپل چارټس موجود وي. دې دپاره کالم چارټ دی. زه به کالم چارټ ته راشم. زه ورته مثال په طور باندې ماته دغه چارټ راته راکړه، دغه ډیزاین به ماته اټومیټیکلي راولي. نو ګورې تاسو ته ښکاري چې په دې کې د چا زیاتې نمبرې دي. ډېر په اسانۍ سره یو بې تعلیمه کس هم ورباندې پوهېږي چې د دغه کس احمد په اردو کې زیاتې نمبرې دي. وکیل چې دی دې په کیمستري کې زیاتې دي. او همدا شان علي چې دی د هغه په فزیکس کې زیاتې دي. علي چې دی د هغه په عربیک کې هم زیاتې دي. ولی چې دی ولی پښتو کې ټولونه زیاتې دي. نو دغه شان ګراف موږ ته په ډېر اسانۍ سره ډیټا معلوموي او راته راښیي. همدغه شان کله چې موږ یو ګراف راولو، یو چارټ راولو، دې سره درې ټیبونه راځي چې هغه ته وایي ډیزاین، لیوټ او فارمیټ. درې دانې کنټیکسچوال ټیبس موجود دي. دغه ټول انفارمیشن موږ درته په اپیسوډ کې ویلي دي. هغه ویډیو ورته وګورئ. که څه مشکل مې کوم کمانډ باندې نه پوهېږئ کمنټ باکس کې ولیکئ، زه به انشاءالله تاسو ته جواب درکوم. خو دې کې به تاسو ته یو آپشن کوم چې هغه سلیکټ ډیټا کې دی او هیرن ان امټي سیلز دي. دغه درې خبرې او دا څلورمه خبره موږ سره په دې کې موجود. یو موږ سره ګیپس ټیبل، زیرو ټیبل، کنیکټ ډیټا پوینټس ویت لاین دي او شو ډیټا ان هیډن رو ان کالم ده. زه رالم مثال په طور باندې دغه دپاره زه رالم فار ایگزامپل دا ورته ما زیرو کړو. چې سره ما هغه زیرو کړو نو ما ته هغه ډیټا نه ښکاري، هغه ډیټا موږ ته ګیپ شکل کې ښکاري. زه ورته یم چې کوم زیرو وي چې کوم تش وي هغه موږ ته په زیرو باندې شو کړه. زه به دا ورته والم ډیزاین دیس ون یس او زیرو دا اوکې کړه. ما ته به اټومیټیکلي دا په زیرو شکل باندې شو شي. همدغه شان چې کومه خانه تشه وي هغه به تاسو ته په زیرو باندې ښکاري. سمپل تش تاسو ته نه ښکاري لکه دا منځ کې چې ګیپ وي. بله خبره موږ سره په دې کې دا ده کنیکټ ډیټا پوینټ ویت لاین. دې مطلب دا دی چې مثال په طور باندې زه رالم ما ورته دغه لاین ته چینج کړم. زه به راشم چینج چارټ ټایپ ته، دا به ورته لاین ته چینج کړم، دا مې اوکې کلیک. که تاسو اوس وګورئ نو زه دلته راځم مثال په طور باندې دغه ټول مې ورته ډیلیټ کړم. ټول مې ځکه زه راځم فار ایگزامپل ډیزاین ټیب ته، سلیکټ ډیټا ته او هیډن رو ته. زه ورته یم چې کنیکټ ډیټا پوینټ ویت لاین. ډیټا پوینټس چې کوم دي هغه راته په لاین سره کنیکټ کړه. دا به تاسو ورته والئ، به اوکې کلیک کوئ، دا به اوکې ورته والئ، تاسو ته به اټومیټیکلي دا د لاین سره
کنیکټ شي هغه لاندې برته نه راځي. بله خبره موږ سره به دې کې څه شی ده show data in hidden rows in columns. for example زه رالم زورتم for example ولی والا معلومات هغه ماته هاید کا دوباره شم دا ورته انتخاب کوم رائټ کلیک هاید. څنګه چې ما هاید کو نو ولی والا معلومات هغه موږ ته په ګراف کې نشو کیږي. زورتم چې کوم ایریا ما انتخاب کړی دا په دې کې چې کومې روګانې کوم سیلونه هاید شوي دي هغه ډیټا دې ماته په ګراف کې شو شي. دوباره شم ډیزاین ته سلیکټ ته هیډن ته دا ورته اوکې کما ماته به اتوماتیکلی ولی والا معلومات شو شي. هیله کوم چې دا به هم ستاسو یاد شوي وي. همدغه شان بیا زه رالم زور دغه ماته شو کا رائټ کلیک ان هاید دا به راته شو شي. زور ته یم چې دا کوم نومونه چې دي نیم او فادر نیم ماته فادر نیم نه دی پکار ماته نیم راته راکا نیم راته راوله فادر نیم راته مه راوله. زه به دې دپاره راځم ډیزاین ته او سلیکټ ډیټا ته به زه راشم دې کې به زه ایډیټور ته والم ایډیټ دې کې به راشم دا به ورته واخلم اوکې دا به ورته انتخاب کړم فار ایگزامپل بس دا خو هاید ده که نه بس دا اوکې او دا راته واخله ایډیټ یس اوکې او همدغه شان تاسو دغه ورته انتخابولی شئ. صحیح ده که نه ایډیټ یس اوکې اوکې ماته صرف نیمز شو. هیله کوم چې په دې باندې به هم پوه شوي یاست. زور ته یم چې ماته نیمز پکار دي فادر نیم چې ما لیکلی وي هغه فادر نیم ماته ته په خپله باندې مه راوله. زه به سمپل راشم دا به ورته انتخاب کړم. څرنګه مې چې دا انتخاب کړو اوس به د کیبورډ څخه کنټرول کی هولډ ډاون ونیسم او دغه ټول به ورته سلیکټ کړم. چې څرنګه ما دا سلیکټ کړو یعنې فادر نیم مې ورته سلیکټ نه کړو فادر نیم چې کوم رینج دی. زه به اوس راشم انزرټ ته کالم ته به راشم اوس کولی شم چې د خپلې خوښې راولم نو اوس تاسو ته دغه معلومات او دغه طریقه ډېره اسانه شوله چې په اسانه طریقې سره تاسو یو ډیټا ورته انتخاب کړئ. بل مثال ته غوږ ونیسئ. ښه زه اوس ورته وایم چې ماته درې چیک بوکسې پکار دي یو کالم چارټ دپاره بل پای او بل جنټ یا ادر چارټ دپاره. نو دې دپاره به زه راځم ویو ته او اول به زه میکرو ریکارډ کوم میکرو به زه ریکارډ کوم. بس سمپل راشه دلته ریکارډ میکرو دې کې زه لیکم فار ایگزامپل کالم chart کې مې کلیک کو کلیک رائټ کلیک او چینج چارټ ټایپ دا به کالم ته چینج کی کې به کلیک کی دا به اوس ماته دا راته راشي بس راشه او سټاپ. دی شو. بل مثال دا به راشي ریکارډ میکرو او دې کې ولیکئ چې فار ایگزامپل پای چارټ کې مې کلیک کو کلیک رائټ کلیک چینج او دې کې به راشي فار ایگزامپل پای ورته واخلو کې مې کلیک کو بس دا اوس موږ ته پای انتخاب شو سمپل سټاپ. بیا راشه ریکارډ میکرو فار ایگزامپل انادر چارټ کې مې کلیک کو یس رائټ کلیک چینج او دې ته مې فار ایگزامپل څه ورته واخیسته دا مې فار ایگزامپل ورته واخیست اوکې کلیک او بس سټاپ. اوس په تاسو راشئ دې دپاره ډیولپر ټیب ته او ډیولپر ټیب په تاسو راشئ دغه به ورته والدای دا به زه ورته راولم دې ځای ته یس دیس ون دې نه کنټرول ډي دلته به یې راولئ کنټرول ډي فار ایگزامپل دلته به یې راولئ. ښه دا چې اوس دا انتخابوم دا هم چیک کېږي دا هم چیک کېږي او دا هم چیک کېږي درې واړه راته اټ ا ټایم چیک کېږي. زه به دې باندې رائټ کلیک وکړم دا به ایډیټ ټکس ورته والم column chart for example edit text for example pie chart now right click دې ته به ولیکم چې for example another chart بس اوس به زه راشم هوم ته او for example select object دا به کنټرول سره دا ټول ورته ونیسم کنټرول سره او distribute horizontally او الاین اپ بس دا اوس موږ سره ښه راغی. او دا به دې باندې رائټ کلیک وکړم فارمټ کنټرول ته به راشم دغه به 3D ته چینج کړم دا به اوکې کلیک کړم رائټ کلیک فار ایگزامپل فارمټ 3D او رائټ کلیک فار ایگزامپل فارمټ 3D اوکې بس رائټ کلیک اساین میکرو او کالم والا چارټ دی که نه دا به کالم ورته واخلي رائټ کلیک اساین میکرو pie chart yes
دا هم assign macro another chart yes بس simple را بشیل تا دینه بچه کیستا کی بس راشه دا کالم تا راته چینج کا دا راته پای ته چینج کا دا راته بل ته چینج کا صحیح شو هی تا راته چینج کا صحیح ده کنه هیله کوم چې په دې باندې به هم پوه شوي یاست دا موږ سره دا اگزامپل بل اگزامپل ته وګورئ زه غواړم چې دې ځای کې سکور بال 6 فورس دغه دپاره چک باکس یې راولم صحیح شو زه به راشم ډیولپر ټیب ته او دې دپاره به دغه چک باکس یې ورته راولم او بس یې this one دې نه کنټرول ډي د بل ته راولې کنټرول ډي دغه مې ورته وکړو زه به راشم سلیکټ آبجیکټ ته دا مې ټول ورته انتخاب کړو فارمیټ distribute horizontally align top لږ بیا لاندې راولو او همدا شان شیپ فیل ته به زه راشم right click for example format control دا 3D به ورته والم او اوکې د ټولو دپاره به زه همدا وکړم ښه زه بلته راشم اوس به راشم فار ایگزامپل دې نه چک ایسته کړه دا ټول ورته انتخاب کړم کنټرول سی به رایټ کلیک وکړم په سپیشل ترانسپوز کې مې کلیک کړو دا مې ټول دې ځای ته راوستو دې باندې زه رایټ کلیک کوم فار ایگزامپل فارمیټ سیل ته راځم او دا ورته انتخابوم سکور دپاره به زه سکور ورته انتخاب کړم اوکې او بس یې چک چې کله چک ولګو نو هغه ماته ټرو شي چک ایسته کړم فالس به راته شي بیا دې باندې زه رایټ کلیک کوم فار ایگزامپل فارمیټ ته راځم دې ټول دپاره زه همدا کار کوم اوکې اوس به تاسو راشي فار ایگزامپل چک فالس او ټرو فالس او ټرو چې کوم چک وي هغه به ټرو وي خو چې کوم انچک وي هغه به فالس وي دې دپاره زه راځم دلته لږ فنکشن ورته استعمالوم دا مې ټول ورته انتخاب کړو کنټرول سی کاپي او دلته کنټرول وی پیسټ this is equal to لیکم فار ایگزامپل if کچیرته دا یو مساوي شي د ټرو سره TRUE ټرو سره مساوي شي نو کامه سره راته وکړه دغه راته راکړه که داسې نه شي نو خالي راته پرېږده تاسو به دا ورته 4 سره لاک کوئ انټر بس اوس به تاسو راشئ دې خوا ته دا به دې خوا ته ورته موف کوئ خو دې دپاره به تاسو راشئ دا به ورته واخلئ F4 yes دا به هم ورته والی فار ایگزامپل دا مې ورته واخیست F4 همدا شان ډبل کلیک هلته هم دا یو F4 انټر ډبل کلیک صحیح ده دا ورته ما راوستم زه به اوس داسې کار وکړم چې سکرین خو به لږ ورکوټ یې ورته کړم چې موږ ته ټول ښکاره شي که دا زه فار ایگزامپل چک کړم نو دا به ماته ټرو شي صحیح شو که دا فار ایگزامپل چک کړم دا به ماته ټرو شي که دا چک کړم فار ایگزامپل دا به راته ټرو شي که دا چک کړم دا به راته ټرو شي صحیح ده که نه زه به دغه معلومات راوړم دې ځای ته او دا به راوړم دې ځای ته دا خو به همدغه وي بس صحیح شو انټر سکور راته شو که سکور به راته شو بال هم راته شو که بال به هم راته شو که څومره سکسونه وهلي دي څومره فورې وهلي دي نو هر څه به تاسو ته 1 by 1 شو کېږي که ټول شو که ټول به تاسو ته شو شي صحیح ده که نه که سکور نه چې کېسته کې دی نه چې کېسته که نو دغه شان دا موږ سره د چارټ دریم اگزامپل یو ویډیو کې موږ به انشاءالله تاسو ته ویډیوز کوو او ډیر مفید انفارمیشن به چارټ بار کې تاسو ته درکوو تاسو کوشش کوئ چې دغه ویډیو سره مکمل ګورئ کوم ځای باندې نه پوهېدلی کوم پارټ باندې نه پوهېدلی کوم کمانډ کې تاسو ته مشکل و کمنټ باکس کې راته لیکئ زه به انشاءالله تاسو ته په وخت باندې جواب درکوم